أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه په پرون وادم کړو د ارتیاب باره کې خو لیکن د خویرو باره کې ډېر وخت هغه درس معطل پاتې شو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپته خوونه لري چې کله انسان لا الله اراده د خیرو کې پدې کې د سخوینو برخه الله ور نصیب کړي. د ترغیب او عمل په نیت باندې سړیر متي ویلي او تقریبا 50 شوخه نن دی بل خو بارکه خبره ده چې انسان په جنت ته جو دغه خو زموږ اکثر ملګرو کې موجود نه دي مګر ډېر کم انسانان چې هغه د خو موجود دي. قرآن کې رب العالمین یو خبره کړې ده چې کله بعضی تیږي وچوي دغه نتیجه ورواني او بعضی وچوي دغه نه شاش کې غوندي او بعضی د الله د یره د وجنه د غره د سر ناران لاندې راون غړيږي چې خلک اغه لوي دی باندې پیرین دي یره پیرینو گزارو کې خدا خبره غلطه د ټوز من الله یره ده. معنی درې قسمه سترګې چې کله قرآن بیانېږي د بازو نه اوښ کې رواني او که بازي اوښ کې رواني نه کې نو ډند شي او که بازي ډند نشي د ژړې کې کیفیت ور باندې راشي. یاره قرطبي لیکلي چې کله انسان قرآن له ناشتي حدیث ناشي او د درې کیفیت په د باندې رانه لاوي د سړې د بزام باندې پوي شي چې زه د الله په نسبت باندې ډېر سپیرو او بدبخت سړی درشه مرزه چې موږ تاسو کې پروت دي نه به پوي نه مالک ابن دینار واجب خبره نقل کړي قرطبي دې نقل کړي وی چې کله الله تعالی عذاب ور کوي زمونږ د الله په ټول عذابونو کې خطرناک او سخت عذاب ده چې د زړه سړی لکلک سترګونه وښ کنه به نو البکا معنا ژړا یو انسان چې زړه کې نرمواله لري او دغه د سترګو وښ کې رواني د شي انسان به زمونږ الله جنت ته بوجو چې کله د سړی د سترګو وښ رواني کې نه ګور د سړی د جنت نه محروميږي او د جهنم په طرف باندې رواني کی. ډېر انسانان افتخارن ته خبرو کې چې زمونږ سترګو نه بالکل وښ کې نشي دا بشاره په ځمانه پوهیندې چې زمونږ الله په دښمنۍ کې واقع دي. وکا عربي کې دی ویل شي اراقه الدموع من اثر الخوف من الله چې انسان رب العالمین نو ویری او دغه سترګو ایسته وښ رواني شي د زړه کې وغم پیدا شي. پای ژړاګان د شری شغت رب العالمین د یری د وجنه د سړی نه وښ رواني. ابن قیم شیخ زاد المعاد کې لیکلي چې لس اقسام د ژړا دي او بعض د ژړاګان دي چې انسان قران لغو کې دي د سړی د سترګو نه وښ رواني د محمد رسول الله د سترګو نه وښ دي. صحابه او کله انسان د الله بده دمکانو کې سوچوږي تخویفاتو کې چې د قران کې او د حدیث کې د خبره مونږ لشي دي نو ایسه به باندې شو اثر راځي چې سترګونه وښ روان شي لاړ شي. کله د سړي ډېر نږدې دوست بچي هغه وفات شي ورک شي مسافر شي لري شي د پیژاړي او باز د شجړګان دي شغله تصنود وجنه خلک کوي خلکو لزان کوي چې ګورز منګه د شجړا د دستورونه موخ روانه ده د وجنه په سلف صالحین په دعاګانو کې د شجړګان بده غنلې. علي ابن ابي طالب فرمای اذا تم نفاق المرء يملك عينيه انسان چې په منافقت کې اخري درجه لوري شي د خپل سترګو مالک شي چې اوغړي وخه خوشي کې چې اوغړي وخه بند کی مګر غیر خري شړي جړه لاړ شي هغه جدا. کله د موافقت د وجنه جړه وکړي کې شړې د بل چا جړه د وجنه جړي د خوشحالي د وجنه د دوکي د وجنه د یوسف علی السلام رونو جړه کړو شعر وافز کړي سبا ورځ باندې دوه جړاګانی کوي او حالانکه د قاتلین د حسین رضی الله تعالی عنہ دي خلکو ردا کارږي چې ورمنګه ډېر په خپایو قرطبي د لیکلي دي یو شکل انسان د سجدي یو آیات یو صورت لوري نه بکار دا چې دا ور باندې وژړي کوی نه شړل وې دي تلاوت دي شړیو کې خو لیکن څه قیمتي غونې نش د الله دربار کې قران کې رب العالمین فرمایلی دي ويخروا داخل پریوزي سجده کوونکی او جړیدونکي نو شکل انسان قران ولي او د سجدي جل ورش
او د سترګو نه وخلا نړۍ نو پېښه بده باندې چې دا سړی په اقا خلکو کې نه دی چې کوم رب العالمین دی غوي توصیف کړی دی څومره پلان سجدي کوم او تاسو لاس ملټو شل ملټو پو پراتو زموږ د سترګو ور باندې وخ کې نه جنو الله چې چا توصیف کړي پاغو کې به مونږ نه یو او چې نو شي به تاوان دی نو هر کله چې دا شړه سره جنت ته داخلي د الله د یره د وجنه کومه طریقه سره اختیار کیږي د الله د سړي پر سترګو کې وخ کې روان شي یو دا د الله یره د جهنم د اور تذکرہ د رب العالمین عظمت چې د اسماء الله څومره لوی دی څومره کمزوري موضوع مخالفت کوم د الله په انعاماتو کې سوچ انسان په خپل ګناه باندې نظر وکړي چې رب ما څه وکړه او تاسو کوي سړی د الله مخې له ودرېدل د قرایت قرآن کې سوچ او مجاهده دعا د سلف صالحینو تاریخ سره مطالعه کی وی ګوري حدیث کې رئیس صوبان رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي ته دې خبره لګوره توبه لمن ملک النفس مبارکه هغه چاله چې خپل نفس مالکی او وسعه بیته دا کور د زیور کې معنا بغیر د ضرورت نه کور نه ونوزي وبکا علی خطیئته په خپل ګناه باندې وژاړي دلیل به رسول الله فرمایي چې کوم یو انسان هغه په خپل ګناه باندې ژاړي نه وي د شړې ګوره هلاک دی د مبارکینه د بلکې د جهنم اور دی انس بن مالک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم خبره منسوبه هغه یو ورځ خطبه کوله ملګرو لوي چې دا جنت اور ما باندې پیش کړی چې دا جنت او دا اور دی قسم په الله وکړه چې تاسو له معلومه شي هغه چې کوم مال معلوم دی نو تاسو ډېر کم خندا کړی او ډېر سخت جړه به مو کړی او ډېر بل حدیث کې دې راځي د دشت له بوتي او د سیمه جوړې ویل کېږي چې د سپیده بچی کړنجي رسول الله شکر دا خبره د ملګرو له وکړه ایسا غتر اوسم د صحابه د خپل سرونه دا تاو کړه ولهم او د صحابه له دې شړاګانې ویل کېږي چې وړي کې ماشوم جاړي دلیل په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته خبره موږ لکړي چې د قیامت دومره سختي دا هغه سختي چې تاسو لیدلې به هغه مکتلې ونه چې د دنیا کې جړا نه وکړي حسن بصری او ځوان ورته چې هغه ډق ډق خندا وکړه ویلکه پوری سورا باندې تر شوی وینا وستا عمل نامه په خلاص درکې شوی دا وینا وتل د نه کې درندر وینا وی به کومه خوشاله کې ته خان د زموږ سوچ دي مجلسونه کې ګوره ودا ځوانان دي ملګری دي ټوکې ټقالې دي خندګانې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره ژاړي او دومره د ملګرو وژړل چې سم د سنگیداتي هو د مجلس نه عبد الله بن عباس فرمایي پیغمبر محمد رسول الله نو ورېدلې دي عینان د دوسترګې چې بالکل بر جهنم اور اغه له ونه رسېږي عین بکت من خشیت الله یو د شسترګې چې رب العالمین د یری د وجه نه ژاړي او عین باتت او بل د شسترګې چې مجاهدین په وجه کې او دا ورته څوکې پیر کوي د دوسترګې اسمه د الله په نسبت د جهنم اور په دی باندې حرام دی نه برازي دی لا دی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ځړه خبره ذکر کړې ده ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي لا یلج النار داخل بني شهور لرجل اقصر بكى من خشيه الله عز وجل چې رب العالمین د یری د وجه نه جاړي حتی تر دې پورې چې دا شوده دی غلان زله واپس شي نو اچرته شوده چې د غلان زله روزي هغه واپس کیږي نه معنا دا شو چې انسان به بالکل جهنم ته لاړ نشي د الله د یری د وجه نه لږ جاړه پکار ده او به دا ویل چې سړی مجاهد دی رب العالمین په دلاره کې روان دی سنگر کې پدې انسان باندې ګرد پروت دی بل طرف باندې د جهنم دد دی ودا په پرې سړي باندې رانیشه معنا دا انسان به جنت الله بوشي جنت له ورشي دا یو کو حدیث دی مخکې موږ درس کې ورو چې پنځه پاسه وشي دي وکسان دي چې الله به عرش د سوري لانی کې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کسان په حدیث کې ذکر کړی دی چې په ورځ قیامت به الله د خپل سور لانی داخل کی یو پکې اقزوان دی چې اغا ځان لږه کې نشت ففازت عیناه رسول الله فرمایي د سترګو نه وښ کې لاړ شي موږ یې چیرته د سورې ځان برابر نه کی همیشه موږ باندې سخت ژوند درجه ملګرو یوازې ناشتو خوشاله ژوند موږ باندې درجه ملګرو سره ناشتو یوازې الله له وخت ورکول پکار دی واغله ژړا دی الله سره ځان مختکول پکار دی حق ایمان شغه عادلی حق ځوان شغه د ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړی حق سړی چې دغه سره د جمعه سره تړل شي او دوه کسان د الله لپاره یو ځکیږي او د الله لپاره جدا کیږي د څو زنانه چې هغه د منصب والے یو د سړی دعوت کې هغه زنا لره دته انکار وکوي چې ان اخاف الله زاد الله نه یریږم یو سړی صدقه وکي په دې کلاس باندې چپې پوي نشي
د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ففاست عیناه چې سترګې وښه لاړ شي. ابي امامه فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي رسول الله فرمایي چې ليس شيء حب الى الله اېڅ شي نشي چې موږ الله سره ډېر مینه په نسبت سره هغه دوا وکړه یو هغه قطره دوا قطره له یو هغه قطره د وکړو چې رب العالمین د یری د وجنه وتوي شي او بل هغه قطره د ویني چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د انسان د بدن له اوسي دې سره موږ الله ډېر مینه. انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دی من ذکر الله ففازت عیناه شکل یو سړی الله یاد یو د غره سترګونه وکړي لاړې د الله د یری د وجنه وېد شي انسان له بالکل الله عذاب ورنکي تر قیامت تر ورځې پورې تر دې پورې چې د وخت الله نه دې ځمکې له ورسیږي د الله د عذاب د بچ کېدو ډېر اسباب دی یو سبب کې د وخت په اول زموږ د سترګې بالکل دې سره عادت نه لري چې وخت له ویل شي سلا دلیل په دې باندې چې کوم سترګې نه وخت روانيږي نو دې شي انسان له الله قهر متوجي زموږ د الله غضب. ارباز بن سارین هغه مشهور حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ډیر وګت تقریر وکي ظرفت منها العيون چې د انسان سترګې دغه نه وبې دي د ملګرو سترګې دلیل په دې چې محمد رسول الله د ملګرو دومره صفاز لونه والا و دومره صفا مجلس ولا خلق وشکل به نبی صلی الله علیه وسلم د الله او د الله د رسول خبره شروع کړه د سترګو نبی وکیتلې. عبد الله بن ابي ملګری دغه نقل هغه فرمایي چې ما محمد رسول الله ولیدو یصلی منځ کو په دې سینه کې وېد شي یو غربار غوندو لکه څنګه چې دا ژرنده حرکت کوي من البکاء د شړا د وجنه تاسو ځان سره سوچو کوي چې کله بالغ شوی تر دې ورځې پورې من چرته به عمر کې دي چې مونږ کړي چې زموږ پر بدن باندې شو کیفیت راشي جبل سینه کې اوسوي کې ورسره غوښ کې رواني هیڅ هم نه دی کړی او دا خبره کوم چې موږ الله جنت را ډېر ګران ده. عبد الله بن مسعود فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي عبد الله چې قران ما باندې ولوله ما ورته یا رسول الله پتا باندې قران ولوله مو حالن کې پتا باندې نازل لې وې زه دا خو کړم چې بل چا قران واورم وی سورې نساء چې ول سره دې آیت درالو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وما دا خپل سر اوچت کې یو ملګری په دې خوا کې منا سو وې شي چلم چې دا سر می څنګه اوچت کې محمد رسول الله مو کاته فرایت دموعه رسول الله دا وکي چې تسلیم نسی بيدلې د محمد رسول الله سره نو کې زوج منګ نشي سره دې چې هغه جنتی د ټولو جنتیانو امام دا زمونږ نقصان دی ورانه دی. آیا دلیل به دي چې انسان د بل چا قرآن اوریدل شي. انس بن مالک فرمایي موږ د رسول الله سره داخل شو ابي سيف نامه باندې شته یو انګرو لوهارو د نبی صلی الله علیه وسلم یو بچو ابراهيم په نامه شته هغه سره اوسېدلو وافاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بچی ابراهيم راواخصو فقبله وشمه خلق بوی کې مشي به شور باندې من کړه داخل شو ابراهيم په دې شو کیفیت کې چې داغه نو روح وتلو وفجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفاني د محمد رسول الله رسول الله داوخ کې مشي روانه وي. عبد الرحمن بن عوف ورته یا رسول الله تم جاړي نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ان العين تدمع دستورګ نو وخ روانه ده زړه خپه دي او موږ نو یو مگر په هغه څه باندې چې موږ الله ور باندې خوشاليږي او د شي خبره وکړه چې ابراهيم اصحاب د جدای باندې ګوره موږ خپش د سړي بچي خپلوان دا چې کله وفات شو د سترګې نو کړه چې دلیل په دې باندې چې الله وبم دغه وخت ول باندې چې جزې پېڅې پکې نه جنت لرا سړی داخل دا دومره لوی نعمت دی. انس بن مالک فرمایي وی موږ لاړو د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خواله هغه مدفن کوله رسول الله چې دا قبر په خوا باندې نه سو سترګو له مشکاتو د سترګو نه وخ کې روانه وي ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نه وخ کې به ویل پتا اوس غوښ چې خپل بیبي سره نش باغه هم بسترې کړي ابو طلحه ویل ما یا رسول الله نه دا کړي وی قبر لکته شو هغه زنانه به دفن کړ دلیل په دې باندې چې دې حکمت باندې الله بوي او رسول نبی صلی الله علیه وسلم چې انسان داغه په هر عمل کې من او تاسو له اقتدا وکړ دا زموږ شوز لپاره د جنت فیصله ده د سترګو نوخ کې روانې دل د انسان خپلوان چې کله مړي په دې شي کیفیت باندې چې داغه نجازه پسې صادر نشي سره په دغه باندې جنت ته ورشي. ابو هريره سے فرمایي وی ذکر دغه ایتونه نازل شوله افمن هذا الحديث تعجبون تاسو دې خبرنه تعجب کوي وتضحكون خاند ولا تبكون وجاړینا وې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دمر زیات وشړل چې دا وکي بالکل بریک اننګوي باندې روان شوي رسول الله مو شړل او به ویلې
لا يلج النار من بكى من خشيه الله هغه انسان به بالکل جهنم لور داخل نشي چې کله دا هغه سترګونه وکي د الله د یری د وجه نه راوالش او جنت له داخل نشي هغه انسان چې به ګناه باندې مشواله کوي عجيبه خبره وکړه ولا يدخل الجنه مصر على معصيته یا على معصيه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی ګناه کوي دا کار د ګناه یو په دې باندې مشواله کوي ویل شي انسان به جنت ته داخل نشي بالکل نن به ګناه باندې څومره مشواله کوي ګناه د زور مر کړی دی حنیش هغه عثمان رضی الله وین زوا یا غلام هغه فرمایي بیا عثمان رضی الله شکل قبرستان لاړ وې دومره به وشل چې دستور ګیره مبارک به روح کو باندې لمده شو او بیا به دا ویل چې رسول الله فرمایلی دی وې دا قبر اول منزل د اخرت د منزلونو کبه دي کې انسان کامیاب شو ورسره ټول آسان او بیا به دا ویلې چې رسول الله فرمایلی دی ما رايت ما ندل هیڅ منظر مگر دا قبر په ټولي ګډ خطرناک او دهشتي دی زموږ څو چرته قبل توجه شته نه مو دا تذکرہ کړي نه قبرستان له بدن باندې چرته لاړو چې موږ آخرت رایت کو سبب ډیر ځوانان چې ځان مسلمانانو په قبرونو باندې د پاسه او باړي حالانکه دا بدعت ته د انسان نه الله جوړ کړي جهنم سپه د دې سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله خیانت د اسلام سره کړي حضور باندې وفا کوما لیکن چې کله پوی نه نظام په اول پکار دی ابو بکر رضی الله فرمایي من استطاع منکم ان يبكي بتاس کې چې څوک طاقت لري چې و ژاړي نو ودي ژاړي که طاقت لري شکل د ژړا جوړ کړي ژړا نه درځي دا شکل جوړ کړي عبد الله بن عمر بشکره دې تل راغی يوم يقوم الناس لرب العالمين ويبكى وبجل حتى خرت الريب ريبوته او د قرات برس منش او شاور ولاسب آیات په تشریح فرمایي وی چې کله موږ له مسله معلومه د قران او سنت نه او موږ دیوبل چې خبر راواخصه او قران او سنت په خود د قیامت کې موږ به څو عذر پیش کوي یوم يقوم الناس لرب العالمین ابن عمر شدا آیات وی جاړي به وشکی موږ چې وی کیسه کې نه جړه عمر رضی الله عنه بازار لوته یو بډې کو زنانه عمر رضی الله عنه سلام واچ هغه ورته چې حي یا عمر ودرېګا وې د شو وخت کې د اوقاس د ملکه به شکل ګرځیدو تا بر دې ماشومان سره لوبي کول خلکو به عمر ویلې وې څو وخت وروسته به خلک تعالی عمر ویلې او سره خلک امیر المؤمنین وې فتق الله في الرعيه اے امیر المؤمنین دې رعیت مبارک د الله نه وېریږي بیا عمر رضی الله عنه دا خبره واوریدا وې شړل یو ملګری وسره وېمنګ د شویل چې دا کوم ځنانه ده چې په عمر رضی الله عنه دومره جرأت وکړي چې هغه شړنه مجبوره کی عمر رضی الله عنه اشاره وکړه چې کینا وې چې کله زکینه سمودا ځنانه لاړه مال یو چې اما تعرفوا هذه دا ځنانه دوی پیژندله ما ورته ویل چې نه ودا خوله بنت حکیم ده حق زنانه رسول الله صلی الله علیه خبره کوله د خبر رب العالمین واورید رسول مجادله بارک وی حق زنانه خبر الله واورید چې تاسو سره باس کو مبارک خاون کې یو ګور عمر رضی الله عنه څومره شړا وکړه کینه سو اخر د ملګری منه کې دې خبره نه ابو هريره رضی الله بارک راځي دا چې کله مریض شو ژړلې ملګری ورته ولی ژړې د دنیا د وجه نه ژړې چې دا درنه پاتې شو وی والله قسم په الله به د دنیا نه ژړم ژړا مال په دې راځي چې زما توخه ډیره کم د ډیر لوی سفر ماره د آخرت را بغاړه دي من کی چیرته د آخرت سوچم نه کړي د آخرت لپاره متعلم نه کړي او به ویلي و اني امسيت بیگا بس کوما په یو شړې باندې یو په جنت ورخي جمع په پورا پته لګي چې په کوم یو کې بس پرې وسه ک جنت لاړم کا مې بیرو کو جهنم لاړم به غرق شو د حبس ابن عمر نه نقل لې وی حسن و جړل چا ورته ولی جاړي وی اخاف زيريكم چې رب العالمین سبا ما پور کې اور جو هیڅ پروا ما بل نه کوي موږ د الله سره د چا زور برابر دي کسبه موږ تاسو د ټول رب العالمین راول دي جهنم له مور غورځي سمو خیال دی الله په اړه نشته بدمعشي به کولې شو نه نو په دې دنیا کې وسه دي زور اور الله سره تعلق جوړول پکار چې د اور نه بچ عبد الله بن رواحه د جنتی صحابي د معتقزه کې قومندانو رسول الله سره خدای په معنی د پر لاړو زیاله په مخه کې کول نو وې شړل شاورته د رسول الله پسې خپه شوی او د پسې خپه شوم خفغان په دې راغی کسبه رب العالمین موږ په جهنم کې ورو غورځي به موږ چرته څوک راوچت میدان د جنگ کې زخمی شوم دا خبره وکړه چې کله شي کېږم دا خبره کوي قاسم عبد الرحمن نقل دا یو سړي ویل ابن مسعود دا یا عبد الرحمن مال له وصیت وکا من وصیت دا کو چې ما پلاني سره دښمنی دا د پلار د مور میراث را جدا کا د نیکه میراث را جدا کا وی مال ویل چې د خپل کور تعالی زیاتر کې بيځه ونه وځي وب کې من ذکر خطوات چې کړه د ګناه یاد کړه پاغي وژړه وکف لسانک د خپل ژبه ځان سره بند ساته
زمنګ دا شبم کولاو دا په ګناه باندې شاړم نه او به زبري بازارونو کې ګرځو هیڅ کار مونږ شاسې پر دې دکان نشوارو قرطبي عجیب خبره نقل کړې ده وی سړی بلار باندې روانو یو چا تعمیر ولید چې دا په څومره وخت کې جوړ شوی وی د نفس له ویل چې د پردي تعمیرونه حسابي کوي او د خپل ځان سره د حسابي ونه کړه یو کال تعالی سزا درکوم هغه په دې کیفیت باندې چې ته روزي نس یو کې کله روزي په ولي موږ څلورش غړي پردي حسابونه د عمر بن عبدالعزيز دا خبر نقل دی ورځ ملګرو ما به کې نسو وی ژړ چې ته پوښتنه کې ولی وې د دنیا په دې خواهشاتو کې دغه په دې لذاتو کې مې سوچ وکړو وې نږدې نه دي د شهوات او د خواهشات چې پوره شي تر دې پوره شي دنیا ته چې ترخصته شي هغه په قرباني ګور راشي نن خو تاسو د دنیا په دې خواهشاتو کې نکتی خو یاد ساتي ترخیم ګور روان دي فاطمه بنت عبد الملك فرمایي چې د عمر بن عبدالعزيز لور وا خزوا وې مغیره ابن حکیم لوي یا مغیره وانه قد يكون في الناس من هو اكثر صلاه وصياما وېدا چې خلک براشي چې هغه په مانځ کې پروژه کې د عمر بن عبدالعزيز نډیر انتهایی زیات منځونه ورشي وکي وما رايت احدا قد كان اشد فرقا من ربه من عمر قسم بالله د عمر بن عبدالعزيز غني انسان چې د الله نه یریږي بل هیڅ ته ماري شړې ونی چې د الله نه ویریږي یعنی په ډیرو منځونه باندې چې ته وځډیر منځونه کو او ته وځډیر روزي نه سم دم عبادت ته سید الله به ته اجر درکې خو په دې ټولو کې سخت خطرناک عبادت چې د سړې په ورځ قیامت الله د یری نه د عذاب نه بچ کیږي او عزتمن عبادت هغه دا خبره ده چې انسان د الله نه یره وکي یره وې دا ما خصن منځ بچو کې په خپل ځبانه باندې الله سونه به اوچت کړي وشړل وي تر دې پورې سترګې به پټې شي وې بیا اوچت شو بیا به جړل تر دې پورې بیا قرباني وې د سترګې پټې شوې تر سبا پورې به ټول شپه د جړل من چرته ټول شپه جړلې او وې چې موږ رب جنت را ګران حسن بصری فرمای وې دا مؤمنان د شوقون دي چې دغه د بدن نه خوار دي قسم په الله والله وی قسم په الله چې باغوي کې د شي خلک چې اورول کې او غلي دل کې او بدنونه دي لیکن وې د شي عجیب انسان چې ناشنا انسان دوی په حال باندې تیریدو نه به پیژند چې دا مریضان دي که مریضان نه دي لیکن وې دا غوي د الله یری مریضان کړي وو خور کړي وو ابن ابي مليكه فرمایي یو شړې په عبد الله ابن عمر باندې تیر شو چې هغه په هجري مقام ابراهيم کې التا الله له سجده باندې وشړلې چاته پښتنه وکړه چې دا ولي وې قمر سپګمې استوري وغيرها دا ټول رب العالمین نه یریږي او په ما کې وې دومره یره د الله نه راځي وې زه د دې وجه شاړم چې الله نه معاف کې یره پیدا شي او سالم بن ابي الجعد نقل لي وې عيسى عليه السلام ویل چې توبه لمن بكى على خطيئته وې مبارکي هغه چاله چې په خپل ګناه باندې وشاړي د شپې کنټرول وکړي د خپل کور کې دا بغیر د ضرورت نه ولې شي ناس اې دې ډېری پیدا دي یو فائدہ پکې دا چې کله انسان ژاړي دا دلیل به دی باندې چې انسان د الله نه یریږي او د ازود الله سره په تعلق کې جوړ دی دویمه فائدہ پکې دا ده چې د انسان دا باطن برابر دی او دا دلیل به دی باندې چې د انسان د ایمان برابر دی د انسان په رب العالمین محبت او رضامندي سره راته د زړه په نرموالي باندې دلالت کوي دا د خاشعين نه خدا او کله چې دغه صفت په انسان کې موجود شي نو په دې ټولو کې یو عجیب خو پیدا ده چې د انسان رب العالمین د جنت په طرف باندې ور روان کی نو معنا ده درې سو شپته خوینه د اسلام د رسول الله فرمایي چې څو خوینه بچا کې موجود شي الله به د جنت په طرف باندې بوځي او جنتی به کی هغه خوینه کې موږ تاسو ویلې د الله د یری د وجه نشړه رب العالمین دې موږ تاسو کې دغه صفات را پیدا کی الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین